السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درواښیم د فیسبوک یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه که چیرې دغه سیټینګونه تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ کې وکړئ نو بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د فیسبوک آی ډي په نمبر باندې پیدا کړي یا دغه کوم ستاسو د فیسبوک آی ډي په ایمیل اډرس باندې پیدا کړي. نو ګورو دوستانو ستاسو ملګري وي ستاسو نمبر راواخلي او د فیسبوک په سرچ بار کې ولیکي ستاسو آی ډي پیدا کړي یا دغه کوم ستاسو ایمیل اډرس راواخلي د فیسبوک په سرچ بار کې ولیکي او ستاسو آی ډي پیدا کړي. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو آی ډي دې نه څوک په ایمیل اډرس پیدا کولی سي او د هغه رقم دې نه ستاسو آی ډي څوک په ټلیفون نمبر باندې پیدا کولی سي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه سیټینګونه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو که هره پوښتنه لرئ هرې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که چیرې په سرچ بار کې څوک راولاړ سي ستاسو نمبر ولیکي یا د هغه رقم ایمیل اډرس ولیکي هغه ستاسو آی ډي به هغه سړي ته رااړوي. نو زه غواړم چې په سرچ بار کې که څوک زما نمبر ولیکي یا د هغه رقم زما ایمیل اډرس ولیکي زما آی ډي دې نه ورته رااړوي. نو د دې لپاره به ګوره دوستانو تاسو راسئ په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو راسئ په پریویسي شارټ کټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په پریویسي شارټ کټ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دلته دی تاسو ته ډېر اپشنان راوړي. تاسو به راسئ ریویو اف یو امپورټنټ پریویسي سیټینګ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه رقم وایي هو کین سی واټ یو شیر د هغه رقم دویم اپشن ده وایي هاو ټو کیپ یور اکاونټ شور او کوم دریم اپشن څه ده وایي هاو پیپل کین فایند یو آن فیسبوک او څلورم اپشن څه ده وایي یور ډیټا سیټینګ آن فیسبوک. نو د دې لپاره وګوره دوستانو تاسو په دا دریم اپشن باندې کلیک وکړئ وایي هاو پیپل کین فایند یو آن فیسبوک. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته درې اپشنونه درکوي. اول اپشن ده فرینډ ریکویسټ بیا به دی تاسو ته فرینډ ریکویسټ په ذریعه سره پیدا کوي. کوم دویم اپشن چې ده هغه د فون نمبر اینډ ایمیل اډرس بیا که چیرې هغه راولاړ سي ستاسو د موبایل نمبر یا د هغه رقم ایمیل اډرس په سرچ بار کې ولیکي نو بیا به ستاسو آی ډي ورته رااړوي او د هغه رقم دریم اپشن چې ده سرچ انجن بیا به ستاسو سرچ بار کې کوم نمبر نوم چې ولیکي بیا به هغه ستاسو آی ډي هغه سړي ته رااړوي. نو دوستانو زه غواړم چې دا دویم اپشن بند کړم چې بیا یو څوک نشي کولی چې زما آی ډي د ټلیفون په نمبر یا د هغه رقم په ایمیل اډرس سره پیدا کړي. نو د دې لپاره به تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ ګوره اول فرینډ ریکویسټ دغه به په ایوری ون تاسو ودروئ او د هغه رقم بیا تاسو دوستانو نیکسټ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو بیا نیکسټ ووایئ دویم اپشن چې ده وایي فون نمبر اینډ ایمیل اډرس. نو ګوره دوستانو تاسو به راولاړ سئ په فون نمبر باندې به کلیک وکړئ دغه ایوری ون ده دغه به تاسو اونلی می کوئ. نو ګوره دوستانو دغه ما اونلی می کوئ او د هغه رقم کم ایمیل اډرس چې ده ایمیل اډرس به هم تاسو اونلی می کوئ. نو دغه به تاسو ګوره دوستانو دواړه اونلی می کوئ. کله چې دغه تاسو دواړه اونلی می کوئ بیا به یو څوک نشي کولی چې ستاسو آی ډي په فون نمبر او په ایمیل اډرس سره پیدا کړي. نو تاسو به دوستانو بیرته نیکسټ ووایئ. کله چې تاسو نیکسټ ووایئ سرچ انجن اپشن به تاسو اون کړئ او تاسو به نیکسټ ووایئ او د هغه رقم ریویو انادر ټاپک دغه به تاسو ریویو انادر ټاپک ووایئ هغه به تاسو هغه کوم سیټینګونه ستاسو کې وکړو هغه به ستاسو په موبایل کې سیو سي. نو د هغه رقم ګوره دا نور سیټینګونه هم تاسو خپله کتلی سئ. نو په دغه طریقه سره ما تاسو ته ویل چې تاسو کولی سئ چې خپل آی ډي د ټلیفون په نمبر او په ایمیل اډرس له خلکو څخه پټه کړئ بیا څوک نشي پیدا کولی په ټلیفون نمبر او په ایمیل اډرس باندې. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.